سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي. بیا هم نن ورځ یو بل ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته د راکی رابرټ څخه د ویډرا کولو او هغه د خرڅولو او نغدو پیسو ته د تبدیل کولو طریقه وښیم. نو ملګرو ویډیو را سره تر پای وګورئ. چینل کې نوی چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي تاسو در سره لایک کړئ. راکی رابرټ ماینینګ به دوستانو راواز کوي. راواز چې مکړلو دغه د ویلټ برخې ته وراشئ. ویلټ برخې ته چې راشئ دا ډول یو صفحه راځي. دلته ستاسو مقدار ټوکن تاسو ته ښیي چې ما سره ډېره نازواني کړې، ډېر کم ټوکن یې راکړي چې $2.5 کېږي. نو تاسو هم خپل اکاونټ چک کړئ چې څومره یې درکړي، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، هر څومره یې درکړي وي خپل ټوکن وګورئ او راځم د ویډرا طریقه اوس تاسو ته ښیم. ښه نو دلته چې مو خپل ټوکن ولیدل راوشئ، تاسو به په ویډرا آپشن باندې کلیک واخلئ. صحیح ده، ویډرا آپشن باندې کلیک اخلو. دلته به هم د راکی رابرټ ټوکن انتخاب کړئ. انتخاب چې مو کړ ګورئ زموږ د ویلټ ادرس په خپله ثبت شوی دی له مخکې. دلته راځو مقدار د ټوکن مکس وهو، خپل ټوکن انتخابو. انتخاب چې مو کړلو دلته په دې سینډ کوډ کلیک کوو. زموږ ټلګرام ته یو کوډ لیږل کېږي دوستانو. صحیح ده، فعلا زه هم خو زما د ویډرا ټایم فکر کوم چې پاتې ده، پوره نه ده. نو تاسو ته یو کوډ خپل ټلګرام ته راځي، هغه کوډ به ورته راواخلئ او دلته به یې ولیکئ. نو چې کله تاسو دا ووهه کوډ هم ستاسو د ټلګرام اصلي صفحې ته تاسو ته را رسول کېږي. صحیح ده ملګرو، کوډ چې راغی په دې برخه کې به یې ولیکئ زما د ویډرا ټایم څنګه چې مې درته ویل یو څه پاتې ده. نو چې دغه ټایم پوره شي بیا زه کولی شم سینډ کوډ ووهم، ماته کوډ راځي زه ویډرا وکړم. کوډ چې درته راغی رابشئ په کنفرم ویډرا باندې به تاسو کلیک واخلئ او ستاسو ویډرا مستقیما له دې ځای څخه ستاسو ټونکیپر ویلټ ته رسیږي. ټونکیپر ته چې ورسېدو اوس راځم تاسو ته وایم چې ټونکیپر نه بیا نغدو موږ څنګه به تر بایننسه پورې لیږو. دا ټوله طریقه تاسو ته سټپ په سټپ ښیم. ملګرو تاسو چې کله ټونکیپر ته ویډرا وکړه دلته به د نورو ټوکنو په څنګ کې ستاسو د راکی رابرټ ټوکن هم همدلته موجود دي. له دې څخه بیا اوس موږ څنګه نغدو دوستانو، دا به موږ لیږو لومړی یو صرافي ته. صرافي کې به یو ایس ډي ټي ته بدلو او هلته به یې خرڅو. د دې لپاره تر ټولو ښه صرافي دوستانو چې راکی رابرټ پکې لانچ هم د مکسي صرافي ده. مکسي ویریفای نه غواړي په تذکیره یا په پاسپورټ، افغانستان کې هم کار کوي. مکسي صرافي اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، اکاونټ پکې جوړ کړئ. ساده ده، صرف په جیمیل باندې لاګین کوئ، نور هېڅ څه نه غواړي. ساده اکاونټ جوړېږي. اکاونټ چې مو جوړ کړو دا ډول یو صفحه ده. دلته به راشو د دې ویلټ برخې ته. ویلټ ته چې راغلو پورته ډیپازیټ یا واریز باندې به کلیک واخلو. په دې چې مو کلیک واخیست سرچ کې به تاسو ورته آر بي ټي سي ولیکئ. آر بي ټي سي دغه لومړنی به انتخاب کړئ. دا به اوس دغلته ګورئ په دې آپشن کلیک کوو، موږ ته به ادرس راکوي د ډیپازیټ لپاره. په دې چې مو کلیک کوو دغه ډول یو ادرس موږ ته راکوي. دا ادرس به له دې ځای څخه کاپي راواخلو. ادرس د کاپي راخلم او زه بیرته ټونکیپر ته چې زموږ راکی رابرټ ټوکن کله راغلل ملګرو له دې ځای څخه بیا اوس موږ لیږو څه ته د مکسي صرافي ته، هلته بیا خرڅو. نو تمه کېږم ټونکیپر راواز شي او زه تاسو ته اوس له دې ځای څخه د لیږلو طریقه او د خرڅولو طریقه مکمله وښیم. ښه نو مثال په ډول تاسو فکر وکوئ دغه ټون نه د راکی رابرټ ټوکن دی. د مثال په ډول سینډ آپشن به وهئ، دلته به د ادرس اچوئ. ادرس چې مو واچو ګورئ یو میمو کوډ هم ده، میمو کوډ هم دا لري. دغه میمو کوډ ده دوستانو. میمو کوډ اخیستل لازمي دي. دا چې مو ورنه که ټوکن مو نه رسیږي دا هم کاپي کو بیرته ځو ټونکیپر ته. میمو کوډ به هم ملګرو په دغه دوه مخانه کې تاسو ورته لازمي پیسټ کوئ. دا چې مو پیسټ کړ لاندې کنفرم آپشن باندې به کنټینیو آپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به اوس موږ ورته د ټوکن مثالا فکر کوئ ما سره راکی رابرټ دی. دلته به مکس آپشن وهو، خپل راکی رابرټ به انتخابو. انتخاب چې مو کړو دلته بیا د کنټینیو آپشن وهو. دا چې مو ووهلو ملګرو زه یو ځل بیا دا وهم او دا کنټینیو وهم. نو دلته اوس وروستۍ مرحلې ته موږ ته راځي. دغه ځای کې کنفرم اینډ سینډ باندې کلیک کوو. زموږ راکی رابرټ ټوکن زموږ مکسي صرافي اکاونټ ته رسیږي. په څو دقیقو کې به مکسي صرافي ته زموږ رسیږي او دلته به اوس د خرڅولو طریقه تاسو ته وښیم. د دې لپاره چې موږ دا خرڅ کړو په یو ایس ډي ټي او یو ایس ډي ټي بایننس ته ولیږو، را به شو په دغه ټریډ یا معاملات برخو باندې به کلیک واخلو. دلته به چې مو کلیک واخیستو دوستانو په دې برخه په دا پورته کې به ګورئ دغه ځای کې به ورته آر بي ټي سی 1 سرچ کوئ. سرچ مو کړلو دلته به ګورئ یو د خرید یا د بای آپشن او یو د فروش یا د سل آپشن. موږ به په دې سل باندې کیدو. په دغه لیمټ به کلیک کو، دا به په مارکیټ ورته کیدو او دغه خط چې وینئ دا خط به ورته فول کش کو او خپل ټول اندازه ټوکن به ورته انتخاب کو. انتخاب چې موږ په دا فروش یا سل باندې کلیک کو او زموږ ټوکن مستقیم دلته خرڅیږي او بدل کې موږ ته یو ایس ډي ټي راکوي. یو ایس ډي ټي هم نور موږ کولی شو چې ویډرا کو خپل بایننس ته او د یو ایس ډي ټي په ویډرا به نور تاسو ټول پوهیږئ، اړتیا به نه چې زه به په هغې اوس تاسو ته توضیح درکړم. نو دغه ملګرو د راکی رابرټ ټوکنونو د ویډرا له بورډ څخه او له بورډ څخه ټونکیپر ته، ټونکیپر نه مکسي ته مکمله طریقه وه. نو په دغه طریقې خپل ټوکن ویډرا او خرڅولی شئ.